بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ ملګرو. نن در سره د ریښتینولۍ د مختصر جدول په اړه خبرې کول غواړم. شارټ ټروث ټیبل. تیر لیکچر کې مې در سره د ټروث ټیبل په اړه خبرې کړې وي. هیله د ټروث ټیبل به مو یاد وي، که نه مو وي یاد هغه تیره ویډیو وګورئ، بیا به په دې په اسانه پوه شئ. خو د دې په اړه خبرو کولو نه وړاندې زه یوه خبره بله کول غواړم. په تیر لیکچر کې ما د پی لکه د یوې اصطلاح دوه اقدار درته ښودلي وو، یو ټرو دی بل فالس دی. ما ویل دا رښتیا دي او دا دروغ دي. رښتیا او دروغ نن دې باندې لږه خبره کول غواړم، دې نه پس ته به بیا وړاندې لاړ شم د ټروث ټیبل په اړه. ټروث رښتیا، د رښتیا متضاد ما سره لنډ پروت ټکی چې کوم دی دی دروغ. ځکه زه وایم چې اف دروغ د رښتیا بل متبادل نشته چې متضادو کې راولم. د رښتیا متضاد دروغ دی، ځکه د فالس ته زه دروغ وایم، خو فالس دروغ نه دی. ټروث او فالس د یو حقیقت دوه اړخه دي. حقیقت دا دی د باران ورېدل حقیقت دی. ټرو باران وریږي، دا د دې حقیقت یو اړخ دی، او فالس باران نه وریږي، دا د دې حقیقت بل اړخ دی. منطق کې د دې دغه معنی ده. درواغ منطق کې د فالس په معنی زه راولم، خو د منطق نه چې بهر لاړ شو نو اخلاقو کې بیا درواغ بله معنی لري، په ولسي ژوند کې دروغ بله معنی لري. مثلا باران کیږي، دا رښتیا ده، باران نه کیږي دا دروغ ده. خو اصل دروغ دا دی، مقصد اخلاقیاتو کې یا ولسي ژوند کې دروغ دا دی چې باران کیږي او یو کس راشي ماته ووایي چې باران نه کیږي، دغه ته زه دروغ وایم. دې کې او دې کې فرق دی. دا د یو حقیقت دوه مخه دي، لکه سکه چې ما مخکې مثال درکړی و، لکه ټاس چې لړکه، لکه شیر خط چې اچای، یا لکه دا داسې دی لکه 1 او دا داسې دی لکه 0. دا د کمپیوټر ټول لاجیک په 1 او 0 ولاړ دی. دا همدغه ټرو او فالس دی. هیله ده په دې خبره باندې به پوه شوي یئ. اوس راځم د شارټ ټروث ټیبل په لور. مونږه ټروث ټیبل جوړ کړی و چې پورا ټیبل هم جوړ کړی و، هغې کې یو دلیل معلوم کړی و چې دا دروغ دی که رښتیا دی. هماغه دلیل زه راخلم بیا پی دین کیو اینډ پی دین یعنی دیر فار کیو. که پی نو بیا کیو، پی ځکه کیو، دا یو دلیل دی. دې دپاره موږ لوی ټروث ټیبل جوړ کړی و. نن یې درته لنډه لاره ښیم چې دغه ټروث ټیبل نه بغیر هم موږ په یوه لنډه لاره هم دا دلیل معلومولی شو. هغه لنډه لاره دا ده چې دا دلیل زه لیکم داسې ویې لیکم چې پی دین کیو، اف پی دین کیو اینډ پی دیر فار دپاره همدا راولو مونږه کیو. ښه، اوس زه فرض کوم چې فرض که دا دلیل دروغ دی، دا فالس دی، دا ما فرض که دی نه، خو ما فرض که چې دا دلیل دروغ دی، دا دلیل فالس دی، یا دا دلیل انویلډ دی، دا ما فرض که. نو چې دا اف دین والا دا دروغ زه ثابتوم، نو وګورئ د دې څلور امکانات دي که نه. دې څلورو امکاناتو کې صرف دا دروغ دی، صرف دا فالس دی، باقي دام ټرو دی، دام ټرو دی، دام ټرو دی. نو چې دا زه فالس راولم، باید دا چې کوم دی دلته دا زه فالس راولم، نو دا به فالس وي. چې دا فالس وي نو حتما به دا فالس وي، او چې دا فالس وي نو باید چې دا ټرو وي. که دا ټرو نه وه دا هم فالس و، نو بیا خو دلته ټرو راځي، حتما به دا ټرو وي. دلته اینډ دی، د اینډ تقاضا دا ده چې دواړه ټرو وي، اله به ټرو وي. چې دواړه ټرو نه وي نو دا به فالس وي، نو دا باید چې ټرو وي. چې دا ټرو وي نو دا به هم ټرو وي، اله به دا ټرو راځي. اوس چې دا ټرو دی نو دې کې
فرض که زه ووایم چې دا فالس دی نو بیا باید چې دا فالس راشي دا بیا ټرو نشي راتلی چې دا فالس راولمه دلته دا ټرو دی نو دلته فالس نشي راتلی او چې دا ټرو راولمه نو بیا دا فالس نشي کېدی دا بیا حتما ټرو وي زما په خبره پوه شوئ باید چې دا ټرو وي دا که ټرو نه وي نو بیا نتیجه سمه نه راځي نو دا دلیل غلط دی لکه دا دلیل سم نه راځي دا دلیل غلط ثابت شو ها نو چې دا دلیل ما غلط ثابت کو نو دا خو ما مخکې فرض کړی و چې دا غلط دی که نه نو چې غلط ثابت شي نو دا خو سم شو ځکه چې غلط سره ضرب وخوري نو دا خو مثبت راځي چې منفي سره ضرب وخوري مثبت راځي دا ما منفي اغستی و او دا منفي وخطو دا ما ویل چې غلط دی او دا غلط وخطو چې غلط وخطو نو دا خو سم شو که نه دا رښتیا دلیل دی دا ویلډ دلیل دی دا سم دلیل دی دا ټاټالوجي ده یو دلیل به بل وګورو انشاءالله هغې کې به مو لکه دا خو سم دلیل مونږ راواغستو اوس به یو دلیل راواخلو چې غلط دی PRQ and P therefore Q اوس دا دلیل ګورو PRQ and P therefore Q اوس زه دا ګڼم چې فرض که دا فالس دی دا ما فرض کو نو چې دا فالسی دا به هم فالسی او دا به ټرو وي همدغه یو شکل دی که نه چې څنګه هغه بل دلیل کې و اوس چې دا ټرو وي نو د دې په ځای باید چې دا ټرو وي که نه چې دا ټرو وي او دا فالس وي نو اله به دا فالس وي اوس چې دا ټرو وي نو باید چې دام ټرو وي او باید چې دام ټرو وي اوس دا خو دلته ټرو دی دا فرض که داسې راشي او دا داسې راشي نو دا ټرو راځي لکه دا دلیل سم دی د دې نتیجه سمه ترلاسه شوه نو د ناسم دلیل نتیجه چې سمه ثابته شي نو دا ناسم شو نو دا انویلډ دی دا دروغ دی دا رښتیا نه دی په دې باندې یو څو دلیلونه تاسو نور وګورئ انشاءالله سر به مو پې خلاص شوي تر بله ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم د الله په امان